الا المکتوبه. کله چې منځ درولې شي نو نشته د منځ بل مگر فرض. کله انسان جماعت ته راورسېږي یوازې فرض منځ ولاړي، د سنت وغیره وخت نه، د نوافل وخت نه، د سنت وخت نه او د تحیت المسجد وخت نه، نو هلته به څه کولی کېږي؟ نو قانون دا دی چې په فرضي مانځه کې به منځ کوونکي برخه اخلي او نور منځونو کې به بیا شروع نه کوي. په دې باب کې دلیل یو دا روایت دی د کتاب والا انشاءالله را روان دی چې د الله پیغمبر په یو چا باندې رد کو او ورته ویل چې الصبح 4 آیا د سبا مونځ 4 رکعاته دی. دویم دلیل په دې باب کې حدیث د مسلم کو تاسو ویو چې همدغه امام بخاری چې ترجمه لګولې همدغه سي الفاظ دي چې اذا اقيمت الصلاه فلا صلاه الا المكتوبه. درې مدار چې ابن عدي رحمه الله او مجموع زوائد علی روایت راوړی دی، نبی صلی الله علیه وسلم راوته او جمع ته ودرېده، یو سړی په منځ باندې ولاړ دی، نبی صلی الله علیه وسلم جامع نه راغ کړی، جامع نه د شراف کو چې ته د سار 4 رکعاته مونږ کې. پنځم دا چې مجموع زوائد کې روایت دی نبی صلی الله علیه وسلم یو سړی ولید، حدیث د عبد الله بن سرجس رضی الله عنه، یو سړی وکړ چې جماعت په ګټ کې مونږ کو او جمع ولاړه وه. کله چې د الله پیغمبر مونږ کو نه غیر وخت ورته وایي چې بأي صلاتک، تا کوم منزل اعتبار ورکړي، ابي صلاتک معنا ام بصلاتک وحده، دا ځان ته مونږ د معتبر کو که دا موږ سره د معتبر کو، کوم وخت اعتبار ورکړي. نو دینه معلومیږي دا چې د جمع په وخت کې ببل مونږ نه کولی کېږي. شپږمه دا چې ګوره موږ تاسو وګورل د تعارض راغی د فرض او د سنتو. جمع فرض ده او سنت دا 2 رکعات سنت دي، نو د فرض مقابله کې به نور اعمال پرې ښودلی شي. بلکې په دې باب کې ځینې روایتونه داسې دي چې اذا اقیمت الصلاة فلا صلاة الا التي اقیمت، نشته بل منځ ما سوا د هغه نه چې هغه ودرولی شوی دی. معلومیږي دا یو سړی که ځان ته ودرېږي فرض کوي به هم نه کوي، جمع سره به ودرېږي، داسې به هم نه کوي چې راځه فرض کوم هغه ځای کې ځان ته کومه، نه دا کوم مونځ چې ودرولی شوی همدې سره به برخه اخلي او بل مونځ به نه کوي. فلا صلاة الا التي اقیمت.